آیا تاسو کله هم خوب لیدلی دی چې تاسو په داسې ځای کې یاست چې هر ګام د مرګ سوری دی؟ داسې ځایونه چیرې چې طبیعت په خپل غروج کې وي او هره شیبه یو نوی خطر ستاسو انتظار کوي. نن موږ تاسو ته د نړۍ تر ټولو خطرناک ټاپوګان حیرانوونکې نړۍ ته وړو. دا ټاپوګان نه یوازې سرناک دي بلکې د دوی کیسې به تاسو په حیرت کې واچوي. او هو که تاسو فکر کوئ چې تاسو هر څه لیدلی او اوریدلی دي نو زه ژمنه کوم چې دا کیسه به تاسو د تمنې څخه خورا حیرانوونکې وي. نو چمتو شئ ځکه چې دا سفر به تاسو د ویډیو تر پایه پورې تړلی وساتي. د برازیل له ساحل څخه لرې پروت دا ټاپو یو داسې ځای دی چیرې چې یوازې ګام اخیستل د ژوند تر ټولو لوی خطر کیدی شي. دلته هر مربع متر کې 5 ماران شتون لري چې تر ټولو خطرناک یو مار دی چې زهر یې دومره ځواکمن دی چې په څو دقیقو کې د انسان غوښې د اوبو کولو وړتیا لري. دلته یو داسې اسرارناکه کیسه مشهوره ده چې یو ځل یو کب نیونکی په تصادفي ډول دې ټاپو ته ورسېده او بله ورځ یې کښتۍ تشه وموندل شوه. آیا دا د مارانو کار و یا بل څه؟ دا راز تر نن ورځې نه دی حل شوی. مخکې ځو د هندوستان دې ټاپو ته چیرې چې د نړۍ تر ټولو زاړه او جلا شوي قبیلو خلک اوسیږي. دا خلک هیڅ بیراني شخص ته اجازه نه ورکوي چې د دوی ټاپو ته دننه وځي. ویل کېږي چې دوی په هر بیراني کس باندې برید کوي. په 2018 کې یو امریکایي سیلانی دلته راغی خو هغه بیرته ونه ګرځېدو. د دې ټاپو اسرار به تاسو حیران کړي. د ایرلینډ دا ټاپو د خپلو لرغونو خانقاهو او خطرناکو لارو لپاره مشهور دی. دلته رسیدل اسانه نه دی. تاسو باید د لرغونو تیږو ځینو باندې وخیږئ چې سلګونه کاله وړاندې جوړ شوي وو. دلته یو لرغونې کیسه مشهوره ده چې یو ځل یو راهب دلته د خپلې روحاني پلټنې لپاره څو کاله تیر کړل، خو کله چې هغه راستون شو هغه په بشپړه ډول بدل شوی و لکه د بلې نړۍ څخه ګرځېدلی وي. د جاپان دا ټاپو هم کم خطرناک نه دی. په کال 2000 کې دلته یو زبردست آتش فشان وچاودېده چې له هغه وروسته د دې ځای خلک په دوامداره توګه د زهرجنو ګازونو ترمنځ ژوند کولو ته مجبور شول. تصور وکړئ یو داسې ځای چیرې چې تاسو باید د ژوند پاتې کېدو لپاره هر وخت د ګاز ماسک واغوندئ. د دې ځای خلک هره ورځ یو نوې جګړه کوي خو بیا هم دا ځای د دوی لپاره کور دی. د روز دا ټاپو یو نیوکلیرز الودګي مرکز دی چیرې چې په 1950 کلونو کې نیوکلیرز تجربې ترسره شوې وي. نن ورځ هم د دې ځای وړانګې دومره زیاتې دي چې څو دقیقې تېرول هم وژونکي کیدی شي. د دې اسرارناکه چاپیریال کې ګڼ خلک ورک شوي او د دوی په اړه تر اوسه څه نه دي موندل شوي. د اسټرالیا دا ټاپو د نړۍ تر ټولو لوی شګلنې ټاپو دی خو د دې ځای تر ټولو لوی خطرناک اړخ د دې ځنګل ژوند دی. دلته شارک، زهرجن جیلفش او تمساح ډیریږي. دلته یو لرغونې کیسه مشهوره ده چې یو ځل یو مهم جو دلته راغی خو هغه هیڅکله بیرته نشو تللی. ویل کېږي چې هغه د دې ټاپو لوی تمساحانو ښکار شو. د اوکراین دا ټاپو د یوې پرېښودلې شوې نیوکلیرز پاور پلانټ مرکز دی. دلته یو خطرناک حادثه شوې وه چې له هغوی وروسته دا ټاپو په بشپړه ډول تش شوی و. نن ورځ هم دلته تلونکي خلک د سخت وړانګو له خطر سره مخ دي. د امریکا د الاسکا په دې ټاپو کې د سړې هوا او ځنګلي ژوند واکمني ده. دلته د سمندر په غاړه د کایکینګ پر مهال ګڼ خلک ورک شوي او د هغوی مړي هیڅکله نه دي موندل شوي. د دې ځای خلک وایي چې دا ټاپو هیڅکله خپل رازونه نه افشا کوي. دا ټول ټاپوګان د خپلو اسرارناکه او خطرناکه چاپیریال لپاره مشهور دي. خو پوښتنه دا ده چې آیا تاسو به په دې ځایونو کې د قدم ایښودلو جرأت وکړئ؟ آیا تاسو د دې خطرونو سره د مخامخ کېدو لپاره چمتو یاست؟ نندارچیانو، دا و د نړۍ تر ټولو خطرناک او اسرارناک ټاپوګان اوږده او حیرانوونکي سفر. که زموږ کیسې تاسو په خپل جادو کې رګی کړی وي نو ویډیو لایک کړئ
چینل در سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله په یوې نوې او ښایسته ویډیو کې به سره بیا میلاو شو.